هر شر نه د حفاظت د پاره د ګرمۍ موسم دی او په شکال را روان دی په شکال کې د ماران لړمانان او د قسم زهريله سيزونه ډیر زیاتېږي نو د دې ټولو زهريله سيزونو نه د بچاو د پاره اسانه کلمات دی بوډاګانې یادولې شي ځوانان یادولې شي بسم الله الرحمن الرحیم د هر شر نه د حفاظت د پاره اسانه دعا د تخیمه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت ده یو وار یو صحابي هغه لړم چې چلیو مونږ ته لړم وایو چې تاسو به ته وایي والله اعلم یو صحابي لړم چې چلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي چې ولی په تکلیف کې ټول شپه خوب نو کړي وایي چې ټول شپه ولی په تکلیف کې وي نو دا صحابي ته فرمایي وایي چې جی دغه سي لړم چې چلیو ما دا غي د وجه می ټول شپه په تکلیف کې تیر کا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي اے پلانکیا کتا چرته دا کلمات ویلی وي د هر قسم شر نه به خدای پاک په حفاظت کې ساتلې وي نو راځي هغه کلمات کم دي د هر شر نه د حفاظت د پاره د ګرمۍ موسم دی او په شکال را روان دی په شکال کې د ماران لړمانان او د قسم زهريله سيزونه ډیر زیاتېږي نو د دې ټولو زهريله سيزونو نه د بچاو د پاره اسانه کلمات دی بوډاګانې یادولې شي ځوانان یادولې شي او هغه خلک چې بيخي قران نه دی ویل هغه زده کولې شي خو کوشش کوي چې کوشش کوي ان شاء الله یادېږي چې کوشش نه کوي نو بیا نه یادېږي کلمات کم دي نو کلمات د خایمه اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق زید تل تبر لیکم ان شاء الله خاص لګا تنور مسانه شی بوډاګانو او ای ځوانانو ان شاء الله کدا کلمات کم یو انسان هم د شپې د خوانه ویل نو د ټوله شپه کې به تخدي پاکه د هر شر نه په حفاظت کې ساتي او نقصان به نه رسي او چې کم یو انسان د ورځې په شروع کې وای په ابتدا کې نو د انسان ته د ورځې یو سیس zarar زهريله سیس zarar نشي رسولای ان شاء الله نو ټول ملګری وای او خپل ځان د هر قسم شر نه په حفاظت کوي سنت نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دعا ده په دعاګانو باندې اعتراضات مکوئ په زید دی چې اعتراضو کې نو راځه خپل عمل ولې نشي روکې چې ژوندۍ دی بدل شي جار دي شم